محترم اوریدونکو د هر قسمه اسلامي کیسټو لپاره زموږ د دکان کا تیار ساتي توحید و سنت کیسټ مرکز کی سخانی بازار نشاطہ کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 دا اتفاق احمد توحیدی دکان کی خبر خاص نمبر 9 آواز حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب تصدیق اللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم حق ہم ایک بار نہیں بار بار کہیں گے حق ہم ایک بار نہیں بار بار کہیں گے منبر نہ سہی برسردار کہیں گے عزیزانو مسلمانان ورونو دنیا کے دیر واقعات من گڑت اور بی بنیادہ مشہور شوی دی اور هغه من گڑت واقعاتو هغه دروغ و قصو دمر شہرت اختیار کرے دے چکنن سوک ډیر مدلل انداز باندے هغه واقعی تا من گڑت اوائی نو دا عوام خلا پریدا چه دا خواسو هم یقین نرازی خو حقیقت دارے چه دا واقعات من گڑت پا تاریخ کے ولی راغلی دی اور تاریخ کے دے من گڑت واقعاتو سنگ لار جوڑا کرے دا دا دے بنیادی وجہ دادا کہ صحابہ کرام اشراف امت و جہادوں کے اور فتوحاتوں کے مبتلا ہو دا فتوحاتو سلسلہ جاری ہوا آغوی دیتا ازگار نو چی آغوی تاریخ مرتب کرے ہوئے اور تاریخی روایات باندے نظر ثانی کرے ہوئے عجم خلق دا عرب و پا قید کے قیدیانو جیل خانوں کے پراتو اور عرب مجاہدین پا جہاد کے سرگرم عمل ہو
نو هغو قیدیانو دا موقع غنیمتو گانلا او په جیل کې دننا هغوی د دې موقع نه فائدہ واغستا او تاریخی روایات یې جوړ کړل چونکه هغوی صحابه کرامو سره بغض وو هغوی سره نفرت وو حسد وو ځکه چې دوی د هغوی په جیلونو کې پراته وو نو هغه بی بنیاده منګړت روایات یې ولیکل او رستو اصحاب تواریخو بغیر د حقیقت او د تحقیق هغه روایات په تاریخ کې راوغستل دهغه منګړت واقعاتنا ایوا قصه واقعه د کربلا هم ده چې په دې واقعه د کربلا کې بے انتہا دروغ اور بے انتہا کذب بیانینا کار اغسطے شوے دے اور هغو عجمی قیدیانو لکلی دی چه حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا یزید دلاس شہید شو او یزید یو ظالم او یو شرابی او یو زانی انسانو آغا بے گناہ سیدنا حسین شہید کو او آغا نے پزور باندے خلافت واغستو او قبضہ پہ اکڑا سیدنا حسین اخپل و اہل بیت و سرا دا آغا مقابلے تا میدان تروت یزید دا آغا مقابلے دا پار لخکر اولے گا او سیدنا حسین سرد اہل بیتو زنانو او بچیو پا کربلا کی محصور کو اور ظلم ورسراو کو او بے پہ بند اکڑے او دتگی دتند پا حالت کے بے دردے سر شہید کو او معصومان بچی ہم ورطپرے نخودل سیدنا حسین دیر بہادر و شجاعت سر ہو جنگی دا آخرکار شہید بیا لکلی دی چی یزید دا اہل بیت خذو بی عزتی اکڑا او دا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک کی دا تن جدا کو او دا دربار یزید کے پیش کو التور سرڈی ربی مروتی اکڑا او دا ادام لکلی دی چی دا سیدنا حسین الاتی اور محمد ابن علی الحنفیہ دا انتقام دا پارا قسم اخڑ او میدان تپریوتو او دی ظلم عظیم باندے دا اللہ جل جلالہ طرف نہ دا وینو بارانوش بہرحال دعویٰ کیا دیر مرچ او مسالے سرا عوام و خواص و پیشکڑے را او دا امام برگاہونو نا علاوہ مساجدو کی او دا شیعگانو نا علاوہ سنیان علماء ہم پخپل جماعتونو کی بے درک بیانی او عوام والحمدللہ مسلمانانو دا اہل بیت و سرمین دا نو دا هغه مینی په وجه باندې هغه ډېر شوق سره دا واوري او جاری دوی خوشحالي نو زما خیال دی چې تاسو وړاندې حقیقت د دې واقع بیان کړی شي د دې واقع حقیقت سره او شیعه سنی کتابونو سلی کلی دي او منګړت واقعات کم دي انشاءاللہ اخپل حد پورے یو تحقیقی بیان پدے باندے زمانن ورد خیال لے عزیزان و قرآن کریم کی سورہ مائدہ کے اللہ فرمائی وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ اللہ جل جلالہ فرمائی کہ یقیناً بیا بموندے تولی دنیا خلقنا زیاد دا دشمنے کو ان کی مسلمانانو سرا یہودیان اللہ جل جلالہ فرمائی کہ یہود دا مسلمانانو سرا دیر زیاد بغضو دیر زیاد حسد لری دیر لوی دشمنی دا اللہ جل جلالہ فرمائی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود یقیناً ساری دنیا سے زیادہ
دشمنی کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ یہود ہیں. یہودیان دے اسلام اور دے مسلمانانو خلاف ہمیشہ برسر میدان برسر پیکار دی. کلچ یہودو مسلمانانو سر دشمنی پیدا شوا اور ہر میدان کی یہودو شکست خوڑو. دا عربو پا میدان کی بنو نذیر جلاوطن شول. خیبر کے ہم یہودو تا شکست ملاو شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاس دا غلاس کے جنڈوام خیبر تینا فتح کو یہودیانو تا شکست ملاو شو. یہودو پخپل ما بین کی یو مشورہ اکڑا وی وچار سچی مسلمانانو سرس طریقے باندے دا سے سازش پکار دے کہ دا مسلمانانو اتفاق و اتحاد دڑی وڑی شی خوری وری زری وری شی اور مسلمانانو دا فتوحاتو سلسلہ بند شی. مسلمانانو دا قوت تباہ و برباد شی. نو دا یمن یو علمی قرآنے یو لو یہودی چاگا دا تورات و دا انجیل ماہر عالمو دا غنوم عبداللہ ابن سبا یہودیو. آگا یہود درا غون کرل نو طولو تا دا مشورہ ورکراو کچر تاسو دا غوارے چی مسلمانانو دا طاقت تباہ و برباد شی مسلمانان منتشر شی نو پکار دادے چی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا سپاہیان سوچی دا دین لیدن کی دی چاچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے قرآن نازلی دو اور آغا زمانہ پخپل اسکر کو باندی لی دلی دا اور دا غیر اسلام چی شدید چی شمدید گواہان دی نو آغا سپایانو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے بدنامے و لگوئی اور دا غوی پا مابین کی نسلی خاندانی تعصب پہلاو کئی اور دا غوی پا مابین کے اتفاق و اتحاد ختم کئی. دا سے شیطانت و دا سے تعصب دا سے دا غوی پا مابین کے سازش راولی چاہوئی خاندانی تعصباتو کی راشی او آگوئی اتفاق و اتحاد ریزہ ریزہ شی منتشر شی نو بیاب مسلمانان دو یہود الارنے والے نشی. آگوئی دا خبرہ چکل دا عبداللہ ابن سبا یہودی نواوری دام آگوئی سازش شروع کو دا یہودی مشرش شیخین و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا غوی پا وقت کی دوی سازشونا تریو حدا پوری ناکامو کامیابی دے نشو. بالآخر دے عبداللہ بن سبا یہودی دا مشورہ ورکڑا چی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا زیرک انسان دا ویخ سپاہی دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غدی شہید کریشی چی دے ترسو پوری دا مخنا غڑی دلے نہیں نومر پوری زمن سازش نہ کامیابی گی. بالآخر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تیار کو آغت مجوسی لاڑو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دستہر پا منزبان دے والاڑو اور دور باندے قاتلانہ حملہ اکڑاو آغای شہید کو. کلچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو نو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ راغلام آگا یو نرم انسانو آگا یو دیر نرم سڑے ہو نو دا آگا دا نرمے نام عبداللہ ابن سبا یہودی و سرد نور ملگرو دا آگا نرمے نئے فیدہ واغستام راغ منافقانت اور باندے اسلام قبول کو اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تراغے ورطوئی چے اے امیر المومنین ما اسلام راوڑے اور مالے وحدہ پا حکومت کے راکام. حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپاہی ہو آغت پتوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلے نے اوری دلیو کہ کم سڑے پخپل خل باندے ہو دا غواری آغا مخلص نہیں اکثر نو آغا دا خیال ٹکراو کو او ہدے واللہ ورنکڑا نو پدے باندے عبداللہ ابن سبا یہودی لڑے رضیاتا غصہ ورغلام او آغد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سرڑیر بغض و حسد شروع کو. بالآخری حب علی پار کی خپلزان مشہور کو چیزو حب علی کی مبتلائم زما حضرت علی المرتضام رضی اللہ تعالی عنہ سرڑیر من رام
اور دا حضرت علی محبت طرف تے خلق ل دعوت ورک اور دا شیعگانو بنیاد کے خود چاگے تا تاریخ کی شیعان علی وائی نو دا حب علی پہاڑ کی ایجنٹان خوار کرل ہر یو زے کی اخفل ایجنٹان پیدا کرل او خطون بے لکل یو بل طرف تا بے لگل او خلق بے دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نام بدزن کول بالآخر دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ طرفنا خطون اولیکل دو کفے باسرا انسانانو سڑوتا لویو لویو اشخاص تے خطون اولیکل او پکلی کلیو چی دا خط دا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ طرف نرے نو کلے خطونو چی اولی کل پاگا خطونو کی لکلیو چی اے خلق متحد شئی دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا خلافت دا بادشاہ تخت الٹاو کئی او اس طرف ورباندی علی واچولو سو کالو نباد دا سازشون بے کول بالاخر خلق را جمکرل مدینی منوری تام حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلاف تخپل مصر تلال و حق دے کی دا چرچا شروع کرا چی دا مصر گورنر ظالم دے اقربا پرور دے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ لور شئی اور مطالبت نو کے چی منگل دی بل گورنر مقرر کی گیا دے ور سرش یو وفدی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تراوست آگا خلق ہوئے چستا زمنگ مصر والا گورنر آگا دیر ظالم و اقربا پرور دے زمنگ پارا حضرت عثمان ابلیو گورنر مقرر کا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وہی چی کچر استاسو خوخن دے نزبتاسو تا محمد ابن ابی بکر گورنر مقرر کمام بالآخر دا فیصلہ اکڑا چی حضرت محمد بن ابو بکر گورنر مقرر کو اور دا مصر گورنر تے اولی کل پخت کے اذا جاءک ھذا فاقبلہ اذا جاءک ھذا فاقبلہ کلچ تعالی دا درشینو قبولی کام دائے پخت کی ورطا اولی کل اور مہرے والا گولو کلچ خلق حج طرف تلارل نو دوی بیا لار کی روانو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ خلق حج لارل آغا آواز پاتے شو دوی محاصرہ کر 84 سالہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دوی سنگ شہید کر داغد شہید اولو طریقہ ساجیبہ دا عثمان ذو النورین چکل اولی کل اذا جاءک ھذا فاقبلہ کل چی دادر شینو بیا دا قبول کام نو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وفد روان کو ویلے گا دا عبداللہ ابن سبا یہودی ورسرو اخت دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یو خاص غلام لاس کیو چکل اصل لار کی مزلو کو لار کی اوزے کے ورطا عبداللہ ابن سبا وی چھ اے غلاما غالباً حمران نمیو ورطوئی چھ دا خط لگ دا امیر المومنین راکا چھ زیخ کل کمام اغولا خط ورک نو دے چکلا کلاو کو پٹرا پٹ سے یو بل طرف تا دے منڈے واہلے آخری اگا فقبلو پزے باندی دا بانا نکتا ورانا کرام برا بانا برا دو نکتے واچولے نو ازا جاءکا ھذا فقبلو پزے باندی چکلا بانا ٹکے وران کی برا دو ٹکی واچے نو فقتلو تیرا گئے نو دا غی مانا دا جوڑا شوا چی دا کل درشی نو دا قتل کام دے خط قاصد لور کو لار کے روان دی بیا چکل لگو نے مزل اوشو دے ملگرو تا وئی چی تاستا پتر دا خط کی سلی کلی اگوی ورطوئی چی نامنگ لخو پتہ نشتا وی دا خط تینا روالی چکل خط رواغستو نو آگر کے خود شریر نفق بلو پزے باندے بانا ٹکی وران کریو تاتا دو ٹکی چولیو یو گورا لکلی دی ورطا چکل دا درشی نو قتلے کا نو محمد ابن ابی بکر ہم دیر زیاد بدزن شو انور کسانم دیر زیاد بدزن شو دا حق زین ایدہ مشورہ ورکا چی زی واپس ورزو نو دادا سے وقتو چی خلق طول مکی مکرمی تا حج دا پارتلیو مدینہ منورہ خلیوام خلق حج لتلیو دوی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ باندے ورغلل سخلق مخیرہ لگلیو دا وفدوم واپس راغے عثمان تاوئی چی تا منگ سر دوکا کڑی رام لویا خداد منگ سر کڑی دا تا سنگ لکلیو چی ازا جاکا آدھا فقتلہو بالآخر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 84 سالہ
بوډا سړی داغه د کور په دیوالونو باندې ورواوختل. اول خو یې 40 ورځې محاصره کړو او به دانې ور باندې بند کړې وي. 40 دن پورې حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ تگے وگیو او داغه کوئی چې هغه د مسلمانانو د پاره په خپلو پیسو باندې اغسته و هغه به هم ولا نور کولی. 40 دن بعد دیوالونو باندې وروا وختل حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو. بیا د یری د وجنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره لخر کے ور سره شول. ځکه چې عثمان نرستو حضرت علی خلیفہ شه نو دوی د حب علی نو بعد خاصه مقراو کړي وا نو د ځان د بچاولو خاطر د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره ور سره شو. بیا د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په فوج کې شرارتونه شروع کړل. بالآخر د دغه ظالمانو د لاسام جنگ جمل او جنگ صفین په وجود کې راغلل او داسې طریقې سره صحابه کرام بدنام کړل. زکا چې دي جنگونو او دي سازشونو بنیاد د هغه داو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بدنام کړی شي. بالآخر چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د اسلام د خاطرام او د فتوحات و خاطرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سره صلح وکړه. نو چې کله صلح وکړه د دوی سازشونه خو ناکام شو. نو بیا په خپل مابین کې مشوره وکړه. وی چې کتر سو پوری دنیا کې حضرت علی او حضرت معاویہ او حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم ژوندي نو تر هغه وخت پورې زمنګ تاسو سازشونه کامیابېدلی نشي. بیا درې کسان عبدالرحمن بن ملجم او برک بن عبداللہ تمیمی عمرو ابن بکر تمیمی دا درې واړه په دې درې واړو کسانو پسې وېستل چې دا درې واړه دي شهیدان کړی شي. بالآخر هغه دوه کسان ناکام شو لیکن عبدالرحمن بن ملجم ظالم د کوفی جامع مسجد نه بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو. زکا چاغا فاتح د خیبر ہو. خیبر کی یہود له شکست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاس باندې ور کړي شوی وو. نو د دوی هغه زړه دشمنی و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کو. بیا نمبروار اہل بیت شہید کرل. بیا دا هغه د بعد نه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نه بعد حسن دا هغه قائم مقام جوړ شو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله وفات شو شہید شو نو هغه خپل زوی حضرت حسن قائم مقام جوړ کو. او دا واقعا چې حضرت علی خپل زوی حسن قائم مقام جوړ کړو دا د شیعو معتبر کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 1 صفحہ نمبر 53 کی لکھلی دا لکھلی دی ان علیا اوصا بها الیہ وافاظ رداها علیہ فهو علیہ السلام مسئلۃ اجماع وقد سلم المدعى امامته عن النزاع. وہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وصیتوں کو د خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باندې هغه پټکه او هغه صادر واچولو. وہی د حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چې کم مسئلہ د خلافت تا نو هغه اجماعی وګرځیدا او د خلاف نه خلاص شو. بہرحال کله چې حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ شو دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په اشاره او په وصیت کم خلک چې معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باندې نکتهچینی کوي چې د خپل زوی یزید ولی عہد وګرځاو نو هغوی به د دې څه جواب کوي چې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن ولی عہد ګرځولیو. حوالہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 1 صفحہ 53. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو د فتوحات د پارا او د اسلام اتفاق و اتحاد د پارا حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سره د صلح اراده وکړه. کله چې د صلح اراده وکړه نو عبداللہ ابن سبا یہودی او سره د نورو یهودیانو ډیر زیات ناراض شول. د شیعاګانو کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 4 صفحہ نمبر 33 کی اغوی لکلی
فقالوا والله يريد ان يصالح معاوية ويسلم الامر الیہ. فقالوا دویوی چی والله زمن دی پخرے باندے قسم یرید ان یصالح معاویہ دا حسن ارادہ لری چی صلحو کی معاویہ سلام ویسلم الامر الیہ اور خلافت اغلور کی. وی کفر واللہ الرجل وی کفر کئی کفروں کو دخدے پا قسم باندے دخسری کما کفر ابوہ لکسنگ کفر چی دد پلار کرے ہو. ولی دوی یہودیانو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نہ لگے دا و حضرت علی سے بہن دشمنانو نو دوی وی چی پلار کفر کرے ہو چی معاویہ سر سمجھوتا کرے ہو دیم کفر کئی نو فانتحبو فستاتہو نو حملے اکرا دا سیدنا حسن پو خیمہ باندے حتی اخذو مصلاہو من تحته ونزع مطرفه عبد الرحمن بن جعال وطعنه جراح ابن سنان فی فقذه. وی پا حملے ور باندے اکرا دا غپ خیمہ باندے ورغلل او مسلح دا غد لاندے نراو استام صدر دا مٹن لرک عبد الرحمن ابن جعال او جراح ابن سنان دا غپ دے پخکی نزو والا ادم پتون کی نزو ورتاو والا ران چے ورتاوئی. بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تام دی یہود الیکل ورتوی لکل چی اے معاویہ تراشا حسن بمنگ تالا لستڑلے درکو پا دی طریقے باندی دی یہودو دا حضرت سیدنا علی المرتضی و دا آغا اولاد سر دشمنی کولا حب علی پہاڑ کے دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چی کلو لکل چی منگ با حضرت حسن تالا رہا ولکو لستڑلے بے درکو. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلچ حالات اولیدل نو پوش چی دا طول غداری دا و دا طول استعمال والکئی زمن دشمنان دی. نو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ دا صلح پیغام لگو او دا خپل شرائطو نببارکی چیز پسو شرائطو باندے تعالیٰ دا خلافتنا دست بردار کے گما. کلچ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا ختم لاوشو نو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سپین کاغذ باندے دستخطو کو ورتاوی چھے اے حسنا تا چس شرائط خوخی غولی کا زما پکی ہی چتراز نشتا سکسانو ملامت کا ورتاوی چھے دا تو سکے دا چاسر تلی گیائی سمجھو تکے. سیدنا حسن ورتاوی چھ و ظالمانو دا زما دا شیعگانو دا پارا طولو نزیات بہتر کار دے زچ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سر صلح کم دے کے زما دا شیعگانو فائدہ دام اگر احتجاج تبرسی. پہلے موقع کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کئی. سیدنا حسن فرمائی چھے عراقیانو درو وجو باندے زتاسو نا کنار کشی امام یو دا چھ تاسو زما والد سے حضرت علی شہید کو اور بلا دا چھ تاسو زما پخیمہ باندے حملہ اکرام اور زما سامان موٹول لٹ کو اور بلدا چھ زمو زخمی کرمام دغدرو وجو نزتاسو نا کنارا کشمام اگر مروج الزہب مسعودی جلد 243 دا بیان پکی نکلے رہے. باہر صورت کلا چاگا والا کاغذ راو لے کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکل سمجھوتا وشوا نو بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور باندی خلیفہ جوڑ شو 64,55,000 مربع میل باندی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ شو. بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقا بادشاہ و حقا امیر المومنین دے چاگئی و بحری بیڑا جوڑا کر چاگا 1700 جہازنو باندے مشتمل آوام دروم مقابلہ کی طول ناول بحری جنگ اور بحری بیڑا چی 1700 جہازنو باندے مشتمل آوام دروم پا مقابلہ کی حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجاد کرا. بخاری شریف کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاول جل صفحہ نمبر 409 کے دا خوشخبری فرمائی للام فرمائی چی اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبو فرمائی چی آغا اول ڈلا چی آغا بزما دا امتنا پا سمندر کی غزا کئی اگوی دا خپل زان دا پارا جنت واجب کرے ریم.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داغ فوج پبارکے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیشنگوئی فرمائے لیوا. باہر صورت دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات نہ بعد دو کوفے والا خلقو حسین تخطن اولیکل ورطوئی چھے حسین دا بیعت خو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرستا مشرور حسن کڑے ہو تو بیعت مات کا او دا حضرت امیر معاویہ خلاف اعلان جنگو کا منگتا سریو. کشف الغمہ اگورا الارشاد اگولا جواب ورکی جواب رئی زما دے پا خدے باندے قسم وی زما مشرور سیدنا حسن بیعت کرے دے دا امیر معاویہ زبا پا خپل جون باندے دا امیر معاویہ بیعت مات نکما دا چرتکی دیشی. بار صورت بلاخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بوداش دا دیر زر بوٹ گئے دا وجنا چونکی بادشاہ وی دیتا چاگد مسلمانانو خیرخوائی کئی لکا سنگے پجون خیرخوائی کئی دا غوی دا عرص ذمہ داری دا سے مرگ نہ بعد مگا دا خیال ساتھی دا غزرک راغلا چھ زما وفات نہ بعد حسن چھ زولی عہد مقرر نکما نو کدا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا وفات نہ بعد سنگ جگڑی پیدا شوی دا سی جگڑی با مسلمانانو کی بیا پیدا شی یہود لب موقع ملاو شی. اور باقاعدہ تبری کی دا عبارت تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پبارکی تبری لکی امیر معاویہ انی ارہبو ان ادا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعدی کذان الادائی اللہ رائی لہا وی زیاریگم چھ پریدم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان نرستو پشان داغا ریور چھ داغ چرواہنی داغ شپنکینی دا زنگوارم یریگم چھ دیاب جنگونا فسادنا پکی راشی. باہر صورت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام مشورہ اکرا ورطوئی مغیرہ بن شعبہ اگر شخصیت تے چاہا بیعت رضوان کی شریکو. بیعت رضوان اللہ جل جلالہ فرمائی منگ علماء لدا درخواست کو مسلمانان رونو لدا درخواست کو چھ گورا تاریخی روایاتو پا وجہ صحابہ کرام مبدنام ہوئے ذکر چھ تاریخ دو قرآن مقابلہ نشی چوے. قرآن کے اللہ دو صحابہ کرامو پبارکی سویلی دی بس پکار دارے چھ دو قرآن آیت او پا قرآن زمن ایمان دے قرآن چھ دو صحابہ کرامو پبارکی سویلی دی نو تاریخ داغے مقابلہ نشی چوے. قرآن وی اولائک هم الراشدون کل قرآن کریم وائی اولائک هم المؤمنون حقا نو مومنانو پبارکی دبیعت رضوان والو پبارکی اللہ جل جلالہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین لام گورا تاکید دا پارام قد ہم دا تحقیق دا پارام رضی مزی سے غداغا ہم دا تاکید و دا تحقیق نڈا کلام اللہ فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً اللہ راضی دے داغ مومنانو نام اذ یبایعونک تحت الشجرہ کم مسلمانان مومنان چھ دوان لاندے تاثر بیعت کئی صلح حدیبیہ پا موقع باندے سور لسو صحابہ کرامو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعت کرے ہو اللہ ورطا مومنان ویلی دی کلا قرآن کریم کے اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اللہ دے دوی ناراضی دے ہو دوی دا اللہ ناراضی دی دمرا لوی مقام دے دا صحابہ کرامو تاریخی روایاتو باندے ولی بدنام ہوئی. حضرت مغیرہ بن شعبہ چھے بیعت رضوان کی شریک ہو اگر سرے مشورہ اکڑاؤ چھے زد اخپل زان نباد ولی احد سوک مقرر کم اگر ورطوئی یا امیر المومنین ستا پا خاندان کی ستا اولاد کی یزید سیاسی و مدبر انسان دے دیر سنجیدہ و پاک باز انسان دے دیر صحیح سرے دے پیدن کے انسان دے باروبہ انسان دے گورا صحابہ کرام داغ
نیکی او دا هغه پاکواله بیانولو او تاریخی روایات چې هغه عجم او قیدیانو غړاو کړی دي، خصوصا واقع کربلا مقتل حسین پنوم باندې کتاب ابو مخنف لوط بن یحیی چې هغه واقعا د کربلا نه 100 کاله بعد تیر شوی دی، نه واقع کربلا په خپل سترګو لیدلې ده او نه هغه موقع ته چرته دی حاضر شوی دی. 100 کاله بعد هغه مقتل حسین پنوم کتاب لیکلی او داسې لیکلی ته به وایې چې کده ظالم پکې موجود دی او درو او هغه کذب بیانې نه کار اغسته دی چې شیعه او سنیان ټول په تباهۍ او په دروغو کې اچولي. بہرحال یزید مبارکی مغیرہ ابن شعبہ ورته وایي چې دا ډېر پاکباز سړی دی او پاکبازي دینم معلومیږي چې د سن 7 هجری نه 15 کاله مخکې تر 7 هجری د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تر وفاته پورې د حج امیر یزید بن معاویہ او حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ په دې 15 کالو کې د دې یزید په سرکردګۍ کې حج کړی دی او دین علاوه سونو زرګونو صحابه کرامو د امیر یزید په امارت کې حج کړی نو کدا دمباز یا العیاذ بالله زناکار یا فاسق یا فاجر و نو سیدنا حسین به د په امارت کې څنګه حج کولو؟ دا چرته کې دی نشي، خدا خو دروغ دي چا جوړ کړی. بہرحال حقیقت مخکې را روان دی. هغه ورته وایي چې ستا په کور کې خاندان کې یزید نه مدبر انسان نشتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمائی چې اے مغیرہ زما زړه تر عمر پورې قلار نه نیسي چې تر څو پورې ما د تمام علاقې ارباب حل و عقد و مسلمانانو ارباب علم و دانش نه ما مشوره نه اغستې ټول ته خبر کم ټولو نه مشوره او رائے واخلما پس دا غینه بیا ګورما د گورنرانو ته خطونه ولیږل ټولو گورنرانو علاقو کې رائے واغستام دا ټولې څومره مجاهدات 64,55,000 مربع میل باندې چې بادشاہو ټول ورله دا مشوره ورکړه چې امیر یزید صحیح دی بہترین سڑے دے، لیکن بیا هم د حج په موقع باندې امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اول مکه مکرمه تا بیا مدینه منوره ته تشریف یوړو. هلته لوی لوی صحابه کرامو سره ملاو شو. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره هم ملاو شو او ټول نے مشوره واغستا. ټول ورته وی چې امیر یزید بالکل ٹھیک ٹھاک تے بہترین انسان دے وګوره البدایہ والنهایہ. نو بہر صورت چې کله ټول ور سره دغه مشوره وکړه باقاعده البدایہ والنهایہ تمجید 84 نمبر صفحه کې لیکي فبايع له الناس في سائر الاقاليم. ہر ځای کې ورته خلکو بیعت وکړو د ولی عہد بیعت وکړو چې تا نه رستو به امیر معاویہ ولی عہد او خلیفہ بھئی. صرف 4-5 کسانو دا مشوره رد کړه چې یو ان بیعت ونه کړو ولی عہد، یو سیدنا حسین، یو عبداللہ ابن عباس، یو عبداللہ ابن عمر، یو عبداللہ ابن زبیر. بیا چې کله سن 60 ہجری کې امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو نو چې کله د خلافت بیعت کېده بیا عبداللہ ابن عمر او عبداللہ ابن عباس او عبداللہ ابن زبیر نہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس دواړو بیعتوں کو صرف سیدنا حسین او عبداللہ ابن زبیر دا دو پاتې شو. دوی صرف د خلافت بیعتوں نه کو نور 64,55,000 مرامیل کې چې څومره خلکو سره د سونو او د زرګونو صحابه کرامو دوی ټولو د امیر معاویہ بیعت وکړو او هیڅ چا په دې کې اختلاف اونکو او دا ومنله چې او امیر یزید بالکل د ولی عہد لپاره بهترین سړی دی. سن 60 ہجری کې چې کله امیر معاویہ انتقال وکړو نو ټولي دنیا چې بیعت کړو پاغه کې صحابه کرامو کې د یو څو کسانو منادي سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا ارقم، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، سیدنا کعب بن عمر انصاری، سیدنا انس بن مالک، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا جابر بن عتیق انصاری، سیدنا مالک بن ربیعہ، سیدنا صادق بن ضحاک، سیدنا ابو واقد لیثی، سیدنا ابو قتادہ انصاری، سیدنا رافع بن خدیج،
سیدنا قیس بن سعد، سیدنا عثمان بن حنیف، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا زید بن ارقم، سیدنا صفان بن معطل، سیدنا سلمہ بن اکوع، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، سیدنا معقل بن یسار، سیدنا عوف بن مالک، سیدنا حکیم بن حزام، سیدنا عدی بن حاتم، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، سیدنا سمرہ بن جندب، سیدنا ولید بن عقبہ، سیدنا سعید بن العاص، سیدنا نعمان بن بشیر، سیدنا ضحاک بن قیس، سیدنا معاویہ بن خدیج، سیدنا عبید اللہ بن عباس، سیدنا مالک بن حویرس، سیدنا شداد بن اوس، سیدنا محمود بن ربیع، اور دین علاوہ نور ډیر پسونو صحابہ کرامو دوی ټولو بہترین بیعتوں کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خو کله چې د امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ د وفات خبر واورید نو وی چې ان ابنه یزید لمن صالحی اهله فالزموا مجالسکم واتوا طاعتکم وبیعتکم فمضى وبايع. وګورال انصاب الاشراف سلورم جلد سلورم صفحہ، الامامہ والسیاسہ اول جلد 202 صفحہ. عبداللہ ابن عباس فرمائی شاہ امیر معاویہ وفات شو وی یقیناً دا غزوہ یزید چی کم دے آغا پا ٹول کور کی ڈیر نیک سڑے دے نو فلزمو مجالسکم خپلو زائنو کی کے نہیں واتو طاعتکم و طاعت کوئے خفر من بردرین دا آغا اطاعتو کے او بیعتو کے فمضا و بیع لاڑ گورنر تورگے او دا امیر یزید دا پارے ورسر بیعتو کو. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمائی بایانا حاضر رجل علی بیعت اللہ ورسولی، بخاری دویم جلد 1053. اگوئی من بیعتو کو دخ سڑی سرام دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق او دا اللہ دا حکم مطابق اللہ و رسول چی سنگویلی منگا غسی بیعت امیر یزید سراو کو. دا امیر یزید شانو بہر صورت چکلا اٹولو بیعت اکو صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پاتشون. اور دین علاوہ مقدمہ ابن خلدون کی 176 کی تاریخ ابن خلدون کی لکھی شداغت تبصرہ ڈیر ایو لوی حیثیت مورخین پنیز لری آغاوی چی دی یزید ولیاحت جوڑول ضروریو کچرے جوڑ کرے نوے نو خلافت بدرہم برہم شو. او امیر یزید امیر معاویہ صرف پدری محبت دا وجنا ولیاحت نو جوڑ کرے بلکہ پاغا وقت کی دا بنو امیہ خاندان نا علاوہ پا بلچا اتفاق نہ راتلو. اور دا دی دلیل دا پیش کرے چکل امیر معاویہ دے ولیاحت جوڑ کو نو دعائے اکڑا یا اللہ کچرے دا اہل وید دے ولیاحت دے یا اللہ دا ولیاحت دی پورا کی یا اللہ کچری دے ولی عہدے اہل نہیں یا اللہ دا ولی عہدی بیا پورا مکے یعنی مڑے کی دے ولی عہدے نمخ کے مخ دا خلافت نمخ کے مخ کے دے نہ معلومی گی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ولی عہدی دا پدری محبت دا وجہ نہ کری. بہرحال کلا چے وفات شو امیر یزید دا جنازہ اکڑام کہ کلا جنازہ اکڑا گورا البدایہ والنہایہ البدایہ والنہایہ کی راغلی دی چے جنازہ یزید پڑا اکڑا. وفات نرستو پا تمام شہرونو کی مسلمانانو عام بیعت اوکو. عبداللہ ابن عباس آغا الفاظ ویل چی مادر تمخ کے بیان کرل الانصاب والاشراف لکلیو امامت والسیاست لکلیو. عبداللہ ابن عمرم ہوئے چی بایانا حاضر رجل علی بیعت اللہ ورسولہ دا بخاری پا حوالا. بہرحال دا خدا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید ولید بن عتبہ اولیکل ورتوی چی خبردار دا مدینی منوری ولو نام دیر پنر میں سر بیعت و اخلام التد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دے اگوی سر دے رضیات نرمیو کام اور پا بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقدم کا نرمی اور سرہو کا دیر لوئی شخصیت دے. دا یزید ولید بن عتبہ اولیکل چاگد مدینی گورنرو بیا ولید بن عتبہ دشپے ورغلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تام ورتوی وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شوے اور دا امیر یزید دا پارا بیعت غارمام. عبداللہ ابن زبیر
اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجازت وقت تر سہارا پورے چما تا سہارا پورے اجازت راکا چکل سہار شو نو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرد اخپلو بچو دا بال بچ سر مکی مکرمی تلار کیتام اوور جلاء العیون اندارنگی مجالس المومنین صفحہ 56 کلیدی چی داختون اور تشیگان اور آلی گلیو چاچی دد پرتے والا زمین اشمرل پائراک کے کوفہ کے چکم خلقو مجالس المومنین صفحہ 56 جلاء العیون کندہ غسلی کلیدی اور تخاتون راولے گل اور تدائی لکلیو چتو دیکھو راشا ڈھیر پزرگونو لکنو خلق ستا طرفتا انتظار کئی توستا پلاس باندے بیعت کول غواری سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خطون اللہ توجہ ورنکڑاؤں وہی چدا خلق دیر زیاد دکا باز دی زما پلار سرے دکا کرے دا بلاخر دو کوفے والا او 60 کسان شپتا کسان چالاک اخیار تکڑا خلق راولے گل دے دا پارا چا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خپلے چلا کے باندی تخپل مکارے باندی مائل کی دی طرف تا چی منتراشی کو فیتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا چکل 60 کسان راغلل خطون خمخن اور سر پراتو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلم ابن عقیل کو فیتا اولے گلو چلار سے تفتیش ہو کا شیلتا داخل چکم سوائی دار اختیار ہوئی کدا سے دروغ وائی مسلم ابن عقیل چکل لاڑو کو فیتا لو استقبال وشو اور پسون خلق بیعت نوک دا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا پارام نو چکل مسلم ابن عقیل دیر زیادت تسلی بخش نو تسلی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تراولی گلام ورطوی ویچ دیر زرگنو خلق ستا انتظار کئی زمائے دیر لو استقبالو کو تالا پکار دی چی فوراً زان را اور رسوی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرد اخپلو بچیو سرد اخپلو خزو دا اہل بیتو سر روان شو دا سوچ زید اگر مسلمانان رونا دی بغیر دا زد او دا عناد نا پی سوچو کی چکا چرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا جہاد دا پارا یزید سر روان وے دا حق و دا باطل معرکی دا پارا روان وے نو حسین بزان سر خزے و بچی مشمان ولی بطلن ضرورت ہو کچھ ضرورت نہ ہو کچھ خزے و بچی بطلیو دا صفا خبر دا چاگا دو کفے والا و سازش کی راگلے ہو دے کفے تروانو اور دے گوری دو کرسے شوقین نو دا مسلمانانو تیاد ساتل پکار دی دا صرف دا اختلاف ہو دا اختلاف نو چی یزید دمباز دے یا شرابی دے یا زنائی دے لا یعذو باللہ نا دا سی چری نشی کے دے دا دا تاریخ دروغ دی قرآن دروغ نوائی بلکہ دا دا اختلاف صرف داو چی لوی لوی صحابہ کرام شتا کہ یزید بادشاہ چلولیشی ناغا لوی لوی صحابہ دین خد چلولیشی صرف دا راجح او دا مرجو دا فاضل او دا مفضول فرقو دا اختلاف دا دی وجہ نو چی یزید یہ کافر گنلو یا یہ فاسق و فاجر گنلو یا خپل دے دا کرسے شوکینو نا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرد خزو بچیو وہاں شکت کسان چکم دو کفے والا ورطرالی گلیو آغا ہم ورطرشول 10 ذوالحجہ باندے دے روان شو کفے طرفتا نو کلچ دے 10 ذوالحجہ باندے روان شو نو صحابہ کرام ورطریر نصیحتو کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ البدایہ والنہایہ نقل کری ابو سعید خدری ورطوئی چھے اتق اللہ فی نفسک الزم بیتک ولا تخرج علی امامک ورطوئی چھے اللہ نویرے گا پخپل زڑکے الزم بیتکا کور کے قلار کے دا ولا تخرج علی امامک اور دا امام خلاف خروج مکوام بہرحال خود دا ہچا عمل کرو اور دا صحابہ کرام مشورہ زڑتا پرینواتام مکینہ تر کربلا پوری 30 منزل دی روزانہ بے یو منزل تے کولوش پا بے کولا بیا براوان دل
کلچ ثعلبہ مقام تا ورسدل نو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا قتل خبر او سرد یو خطر ورسدل دا ثعلبہ مقام تا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورسدل او دا کفی طرفنا یو خطر آگئے او دا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت واقعہ عنوان آگا خط کی لکلیو چی خبردار دا کفی والا دیر زیاد غدار دی دوی غداری اکرام لکا سنگی چی مخ کے غداری آنی کریوی زمن پلارونو نکنو سراحق سے غداری اکراو تو واپس شام اگورا ناسخ التواریخ جلاو العیون تبری دا درے وارا کتابونا دا پارا اگورا بیا غد واپس ارادو فرمائلا عمدت المطالب کی لکلی واتصل به خبر قتل مسلم ابن عقیل في الطريق فأراد الرجوع فامتنع بنو عقيل لكريت واتصل به خبر قتل مسلم ابن عقيل وكل شورتا ملاو شو في الطريق لا ركي ده مسلم بن عقيل ده قتل خبر ورتا ملاو شو فأراد الرجوع ندوا پسے خیال ارادہ اکڑا فامتنع بنو عقيل ندو مسلم ابن عقيل رو انکارو کسنا زمن غرور وجل شیر من بتنا انتقام اخلو کفی والا ہونا اس دا ثعلبہ مقامنا ارادہ بدل شوا تر ثعلبہ پوری خودوی ارادہ داوا چی دے دا امارت او دا مسلمانانو دا خرفائے دا پارا مکین را روان شو کفی تتلو چی کل ثعلبہ مقام کی دا حالات راغلل او دا واپس ارادہ اکڑا مسلم ابن عقیل رو انکارو کو نو دے نپس دا ارادہ ووس بدل شوا ناسخ التواریخ جلاو العیون تبری درے والا لکی چی واپسین آگوی منع کرو نووز دے دینا مخ کی دو دوی خیال داسو چی من دو کوفے والا ونم انتقام اخلو مسلم ابن عقیل شہید کرے بہرحال چی کل روان شل نو علتا یزید تا پتہ ہو لگے دا چی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکینا دا سازشیانو پا خبرو کی راغلے دے او کفے تا روان دے ناغدو کفے گورنر عبید اللہ بن زیاد تا خطو لے گلو اور تویوی چی خبردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ چی خبردار لاس دا ظالمانو لور نشی او داغ ماما عمر ابن سعد ورولے گا سرد دستی دا فوج دے دا پارا ور سرکا عمر ابن سعد دا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماما کے دا پرشتہ کی ورطوی چی دا ورولے گا دا سر فوج ورولے گا دا دے دا پارا چی ظالمان ورطا نقصان ہونا رسی ولی اگر تا پتا ہوا چی کفے والا غدار دی دا پلاری وجلے دے و دا روری وجلے دے او اس بدا وجدی او خدی بچیم ور سر دی دے فکر کے غلط فکر کے تلے دے اسنا چی ورطا تاوان ورسی نو عبید اللہ ابن زیاد تیولی کل چی دا غماما عمر ابن سعد سرد دستے دا فوج ہولے گا چلار کی ور سر ملاوشی نصیحت ورطاو کی اور حفاظت ہمو کی نو اغزینا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ را روان شو چکم دے کی ورطا خبر ملاو شو ثعلبہ مقام کی حقنا را روان دے کفیتام دے زینا حضرت عمر ابن سعد ور روان شو دا قرعاپ مقام باندے ملاقات شو سیدنا حسین اور دا عمر ابن سعد ملاقات دا قرعا نامی پزے باندے وش قرعایو دا سے زیرے چی دنا یو لار کوفی لتلی دا نو بلا لار دمشق لتلی دا او کربلا چی دا القرعانا دا دمشق پلار باندے پراتا دا کربلا دا قرعانا دا دمشق پلار باندے پراتا دا دا کوفی پلار باندے ندا پراتا دینا صفا پتا لگی چی دا دمشق او دا شام طرف تروانو امیر یزید سر دا بیعت کولو دا پارا خیر مخ کی خبر را روانا دا القرعہ مقام کی ملاو شل ماما خورے پخپل مابین کے گڑا بڑا اکڑا غیگے ملاو کڑی نو بیا نصیحت ورتکئی عمر ابن سعد ماما ورتوئی چی خبردار دغو خلقو خبرو کران شداریر غدار خلق دی ستا پلار سر غداری کڑیوا دیستارو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا غداری اکرام دوی بتا سرا غداری کئی خبردار دو دوی پا خبرو کرانشی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل دا عمر ابن سعد پلخ کر کے سترگے اغڑا ولی
بعض هغه غدار کوفیان چې خطونه حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سره پراتو خطونه ورته لګیلو چې تراشه او هغه کسان داغه په لخر کې موجودو عمرو ابن سعد سره ورسره نو چې کله ولیدل نو ورته خطونه او خدل چې دا تاسو خطونه دي او دو کبازو فرادیانو وګوره تاسو مال خطونه را لګیلی او بل طرف نه وګوره تاسو د یزید په لخر کې پچی اگو انکارو کو چمنگ بالکل تالا خط نہ دے در لے گلے خوچ کلا غدارے باندے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوش نو دری شرطنے مقرر کرل او دا عمرو ابن سعد خبر او منلا او دا دری شرطنا دا شیعہ و دا سنیانو دوارو پا کتابونو کستا خوچ سڑے انصاف سر گوری یو شرط دا مقرر کو چما واپس مکے لپریک دی چلارشم یا دویم ما سرحدونو تا پریده چیزو کفارو سر جنگو کمام دریم شردام چی ما یزید تورولے ازاہو یدی علی یدی یزید فہوا ابن عمی لیرافی رأیہو یا ما پریده یزید لمی ورولے چیز لاس دا یزید پلاس کے ایکدم اغاز ما ترزوے دے چیز ما پبارک آغاز سرائی قائی مید آغا خیال دا ارادہ دام اگورا مقاتل الطالبین اگورا ناسخ التواریخ اگورا تاریخ تبری اگورا کامل اگورا البدایہ والنہایا اگورا الامام والسیاسہ جلدو صفحہ 6 دیکھیں باقاعدہ پدوتولو کتابونو کی دادرے والا شرائط تا عمرو بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ پدریم شرط باندے دمشق طرف تا روانگی اختیار کرام ویدا دریم شرط دی سیدے زچیزو دمشق تا او امیر یزید تا چی آگا سر بیعاتو کے نو چکل روان شل ددی القرعہ مقامنا کربلا تا ورسدل ورباندنا وقت شنو پدیدے کے پڑاو کاغش پیتا کسان چکم ورسرو دو کوفی نشراغلیو چی من سر کوفی تلارشا ناغوی تا چکل پتا ولگی دا ناغوی ورطا پٹ پٹوائی چوگو رت یزید طرف سروانی من سر ذاتا تا لکونو خلقلتا غندی ستا انتظار کئی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی چھ تاسو آغا غداری ای چھ تاسو زما پلار سرا غداری کڑے واو زمارور سر مغداری کڑے واو گورا جلاول ویون بیاغو ورتوئی کفیان سپیتا کسان شیوا گویوتی چھ انکا واللہ ما انت مثل مسلم ابن عقیل لو قدمت الکوفت لکان الناس اسرع الیک ورتوئی چھ تد مسلم ابن عقیل پشان نہیں حسینام کچری تلارشی کوفیتا نو خلق بستا طرف ترا منڈی وہی اگرا تاریخ تبری شپگم جل 225 نمبر صفحہ بہرحال حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ داوی خبر و نمن لام دوی شریرانو خبر و نمن لاب دل سی روانو مسلسل روانو کربلا مقام تورس دل حلتا یزید طرف تروانو 10 محرم باندے قافلہ کربلا تورا سے دا بنیادی خبر دا چی سڑے حساب ہو لگئی دا مکینہ تر کربلا پوری 30 پڑاوا دا پا 10 دل آجیرہ روانو نو پا 10 محرم باندے ٹھیک کربلا تورا سے دل دا روایات چکم مقتل حسین کی ابو مخلف لوت بن یحییٰ لکلی دا ٹول دروغ اور کذب بیانی دا اور تواریخ علم کے مدغہ سے پپٹ استرگو آگستی باہر صورت 10 محرم باندے رو رسیدل دا دوبو بندول وغیرہ وغیرہ دا رستو انشاءاللہ راشی دا ٹول دروغ دی کلے چی پڑاوا چولو عمرو بن سعد سرد اخپل اخکر اگوی تلر پڑاوا چولو زکا چی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا مستورات زنانا ور سروی دوی پیوزے کی جدا خیمے و لگولی او دا 60 کسان چی کم کفین رغلو دویم یو لرزے کی پڑاوا چولو زکا چی دوی سر زنانا وی او هغه د عمرو ابن سعد چې کم لخکرو هغوی هم لري یو ځای کې پړاو واچولو او د عمرو ابن سعد په لخکر کې هم غدار د کوفې والا باز یو نو دغو غدارانو د 60 کسانو هغه لخکر کې غدارانو په خپل مابین کې مشوره وکړه وایي چې سړی خو روان دی حسین رضی الله تعالی عنہ یزید لورزی نو چې یزید لورشي زمون غداری څرګندېږي ورته وایي با چې دغه خلقو مال جوابونه را لګلو او دا شپته کسان ما پس را لګلو چې راځه من تابعات کو او دا د دې خطونه دي
اور ثبوت کی بزمنگ ستاسو خطونه پیش کئی نو چې زمنگ خطونه پیش شي په من گواهانم پیش شي او زمنگ نمونم پیش شي نو امیر یزید په عدالت کې بمنگ باندې مقدمه د غدارۍ چلیږي بیا زمنگ خلاصېدل ګران دي نو مشوره وکړه چې په څه طریقه باندې دا خطونه ضایع کړی شي او دا حسین چې هغه ته ونه رسي شیطانی خو کار نه کولو خو بالاخر چونکه سیدنا حسین سره د خپلو بچیو ښځو یو ځای کې پړاو عمرو بن سعد چې کوم دسته ورسره وه هغه د حفاظت دپاره هغه تلري وو ځکه چې دوی سره زنانه وې نو دا شپېته کسان د کوفې والا چې کم راغلي وو ورته او ورسره هغه په عمرو بن سعد په لښکر کې بعضې غداران دوی ټولو په خپل مابین کې مشوره وکړه یک بارګۍ سره په داسې حالت کې چې دوی ټول بې خبره وو سیدنا حسین سره د خپل بال بچو حمله یې پرې وکړه چې هغوی ځان له خبرېدل ټولې شهیدان کړل او خیمو له یې اور واچولو چې کله خیمو ته یې اور واچولو ښځې زنانه او بچي راووتل شور یې شروع کړو عمرو بن سعد سره د خپل لښکر غدارو نه علاوه چې کوم لښکر و ورسره هغه چې کله راغې د دوی خلاصولو ته نو کوفیانو کار کړی و سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه سره د خپل لښکر سره د خپلو کسانو شهید کړی او خیمول اور اچولی وغا خاتونه پکې ضایع شول نو بیا عمرو بن سعد سره د خپل لښکره په دې کوفیانو غدارانو باندې محاصره وکړه او په هغه ځای کې په کربلا کې ټول قاتلان حسین ټول په هغه ځای کې قتل کړل یو کس یې پرې نه خو قتل نه پس کله چې ټول قاتلان قتل کړل پس دا هغې نه دا خبر امیر یزید ته ورسېدو وایي هغه ډېر زیات خفه شو جلاء العیون کی لکھی چې یزید د زین العابدین ډېر زیات اکرام وکړو او سهارو دی جا به ځان سره روټۍ لکېنولو او چې تر څو پورې زین العابدین رضی الله تعالی عنه راغلی نه وی نو روټۍ به یزید نه خوړام تاریخ تبری و خلاصۃ المصائب کی لکلی چې کله اهل بیت و قافله مدینې ته روانه شوام نو یزید زین العابدین ته وویل چې زما دې په خدای باندې قسم وي کچره ماتا حسین را رسیدلې وي نو هغه چې څه ویلې ما به هغه منلي وي ستره طریقې سره چې ما به هغه بچ کړی وي خیر دې که زما اولاد قرباني پکې راغلی وي ما به د اولاد قرباني ورکړې وي لیکن ما به هرګز هغه قتل نه ورکړی نه وي ظالمانو قتل کړ دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره د یزید یعنی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خاندان سره د یزید سلوک و بهترین سلوک خلاصۃ المصائب د شیعگانو کتاب دے جلال علوم د شیعگانو کتاب دے پکې لیکلي دي لیکن عام خلکو خیال دارے چې سیدنا حسین زکه شهید شو چې هغه د یزید بیعت نه کولو نه هرگز نه حقائق اعلان کوي د دې خبره حقیقت پکار کر کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ زکه شهید کړي چې هغه د یزید بیعت کولو کچره هغه د یزید بیعت نه کوله نو هغه نه شهید ده خو شهید یې ځکه کړ چې د حضرت یزید امیر یزید بیعت کولو بهرحال او دا خبرې هغه کسانو اقرار باندې من کوو چې کوم کسان د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ په شهادت کې چې سندید گواهان دي هغه کسانو په خپل باندې اقرار کړی دی چې سیدنا حسین کوفه والاو قتل کو دا نه دی ویلي چې یزید قتل کو او دا ګوره جلاء العیون کې چې سندید گواهان څوک دي سیدنا حسین چې کله د مسلم ابن عقیل د قتل اطلاع ورته ملاو شو نو اعلان وکړ جلال العیون کې وہی ہمیں خبر ملی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا اور ہماری شیعوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا دین معلومی کہ دشمنان سوکو اندارنگی ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 169 کی لکھی کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا اور یہ ان کو خطوط ہیں اب یہی میرے قتل کے در پہ ہیں وہ گورا کوفے والا ہو بللمام داد دوی خطوط تی ہوں دوی زما دا قتل در پہ دی داد حسین خپل کلام خپل خبری دی خلاصۃ المصائب کی صفحہ نمبر 115 کی وہی انہی لوگوں یعنی کوفیوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا جب ہم آئے تو انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے وہی من جراؤ گفتلو اور بیائی کہ کل راؤ گفتلو نو بیائی من سر دشمنی ہو کر او قتل تا تیار شو علی بن حسین چاہیے زین العابدین وہی اغویلیو احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 159
آگا وہی زین العابدین بیان دے، ایک کوفیو میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم میرے والد کو خط لکھے اور ان کو فریب دیا، انہیں بیعت کا پختہ عہد دیا، پھر تم نے ان سے لڑائی کی اور رسوا کیا، ہلاکت ہو تمہاری لیے، تم کس آنکھ سے اپنے نبی کو دیکھو گے جب وہ فرمائیں گے کہ تم نے میری اولاد قتل کیا۔ پھر ہجوم سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو بددعا دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم تباہ و برباد ہو گئے ہو۔ گویا خود کوفیوں نے قتل حسین کا اعتراف کر دیا۔ دینا معلومی کہ کوفیانو پخپل دا قتل حسین اعتراف کو سیدنا زین العابدین فرزند سیدنا باقر وائی جلاء العیون 426 کے اغوئی چھے کوفیوں نے علی کی بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور ان کو شہید کر دیا، پھر ان کے فرزند حسن سے بیعت کی اور ان سے دھوکہ کیا، خنجر ان کے پہلو میں مارا، پھر 1000 عراقی مردوں نے حسین کی بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر امام حسین پر چلائی اور ابھی بیعت حسین ان کی گردنوں میں تھی کہ امام حسین کو شہید کر دیا۔ دا سیدنا باقر خپل خبر دا جلاء العیون 426 کے سیدہ زینب بنت علی دو واقع کربلا عینی گوالا شاگرد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوردام اغوئی چھے اے کوفیو غدارو مکارو تم ہم پر روتے ہو حالانکہ خود تم نے ہمیں قتل کیا ہے۔ اے اہل کوفہ تم پر لعنت ہو، تم نے جگر گوشے رسول کو قتل کیا اور پردادار اہل بیت کو بے پردہ کیا، کس قدر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے خون ریزی کی۔ اگرا جلاء العیون و اخبار ماتم سیدنا حسین لخت جگر فاطمہ بنت حسین وئی کوفیان ہوتا، کوفیو غدارو مکارو تم نے ہمارے قتل کو حلال سمجھا اور ہمارے مال تم نے مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیے، جس طرح تم نے کل ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ اگرا احتجاجی تبرسی صفحہ نمبر 157 اہل بیت اور داغوی بیانات پخپل باندے دا گواہی کئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیانو قتل کرے یزید نے قتل کرے، خود دروغ کی مشہور سی آغد یا خلط دیر زیاد منی۔ مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگی ہم دے پبارکشتا دشیاگان معتبر کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260 کی لکھے لے پر روایت تو امام جعفر صادق وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی ہم شیعتک فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم، نبی علیہ السلام علی کو فرمائل کہ اے علی اخپلو بچانو دا لردی شیعگانو نا بچواغ بے قتل کی، نو کم یو شہر چی پا دی باندی گواہی نکی۔ دا شیعگانو کتاب مجالس المومنین صفحہ نمبر 241 کی دی تاریخ لکلی چی کلا واقع کربلا اسوا ندو کفی شیعگان پا خپل مابیل کی کین استل او افسوس کولو چی افسوس تے منگا حضرت حسین راو بالو او بیام پاغا باندے تلوار او چلولو او قافلہ حسین باندے مسلم صاحب مظالم اکڑلو منگا غصر سمر غداری اکڑا۔ دا طول دے خبری گواہی دا چی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص کوفیانو شہید کرے رہے، یزید دے قتل سرہیز تعلق نو، اور کچھر یزید قتل کرے رہے نو دا شیعگانو دا سنیانو دوارو کتابونو لکلی دی چی یزید اہل بیتو تا کپڑے کرے رہے اور زین العابدین دسترخان باندې ځان سره کېنولو، نو غیرتی زوی د پلار قاتل سره په یو دسترخان قطعا روټۍ نه خوري، او غیرتی اولاد د پلار او د خپل مشر د قاتل د لاسه جوړې او کپڑے او تحفې او تحائف قطعا نه اخلي، دا درو خبره ده۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وفیات الاعیان جلد 3 صفحہ 288 کے اغوی ویزید صحیح الاسلام وما صح قتل حسین ولا امرہ ولا رضی به ومهما لا يصح ذلك فلا يجوز ان يظن ذلك به۔ وی یزید صحیح مسلمان سڑیو اور دا قتل حسین اگر بالکل نہ کرے انہیں دا خبر صحیح ہے، انہیں اگر دا امر کرے انہیں پدے باندے اگر رضیو اور شکل دا خبری نہیں صحیح
نو بیا پکار نہ دے کہ سوک دا گمانو کی. تاریخ ابن خلکان جلد 2 صفحہ نمبر 449 کی امام غزالی قول نقل لے غوی ومن زعم ان یزید امر بقتل حسین او رضی به فینبغی ان یعلم به غایت الحماقہ. وہی سوک کہ دا گمانو کی کہ یزید دا حسین دا قتل امر کرے دے یا پہ راضی شوے دے وہی نو مناسب دے چا غسڑے دا پرل درجے والا احمقی وہ دی گنی خلق چدا لوئی بے وقوف دے اور لوئی کم عقل دے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ منہاج السنت کے ہم امدغ علی کے لی جلد نمبر 361 صفحے 79 325 نمبر صفحے پڑے دا منہاج السنت امدغ باب دا قتل حسین کے دا شیعہ مذہب معتبر کتاب احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 163 کی دی کہ زین العابدین نے ایک روز یزید سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے والد حسین کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا. تو یزید نے جواب دیا یزید جواب ورکو شیخ زماد پخرے باندے قسمی نما امر دا غد قتل دستاد پلار دا قتل ور کرے اور نہ ز پدیسی باندې شرط راضی شوی ما کچره هغه قتل کړي نو زین العابدین به ولې تاسو کولو چې ته پی راضی یا تا امر ور کړي خدای ویلی چې تا قتل کړي گمانے والے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت سنگ کئی صفا الفاظ دی فروع کافی ہو گورا فروع کافی کے رضی کلچ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یزید بیعت کئی نورتوی انا عبد مکرہ لک ان سے تفم سک و ان سے تفبع ورتوی سے یزیدام زستالا سڑلے غلام یما کخو خدیما او ساتا کخو خدیما خرس کا اگورا فروعی کافی دا پلا قاتل تا سوک دا سی ہوئی چرتبو نوائی خدا قتل کرے اہل کوفے والا ہو. خلاصۃ المصائب 201 نمبر صفحہ کی لکھی لی جسی ازانی کتاب دے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعهم من اہل الکوفتی وی سمرشد حسین قاتلان ان پکی شامی سوکو ان پکی حجازی شامل ہو ٹول کوفے والا ٹول کوفے والا دو کوفے والا وہ قتل کرے دا خبر حقیقت طرح سے دلے دا. باہر صورت دیوے لمحے دا پارا ہم قافلہ حسین باندے او بندی بنسی اور نو چدا کمی منگرت واقعی ہی کہ عباس عالم بردار دا فرات چکر لگولو اور دا قاسم شادی ہوا دا طول درو خبری دی نہ دا حسین ہزاروں فوجیانو قتل شہرے نہ حسینی قافلی لاشنا پیمال شوی دی نہ دا حقوی لاسون تحت کریانی اچھولی شوی دی نہ دا حقوی مذکورات گرفتاری کری شوی دی اور نہ پا دربارونو گرزولی شوی دی نہ پیشی کری شوی دی اور نہ دا حقوی سرون نہ صدر لری کری شوی دی نہ تینا وقت چالو رولی دی اور نہ پو رمندو خانو چاسوری کری دی اور نہ دا اسپو جڑاگانے اور دا وینو بارانونا اور پزمک زلزلے اور پا افق باندی سرخی اور دا میاشتی بینور کے دل دا طولی وغیرہ وغیرہ چی سمرا خبری دی دا طولی دروغ دی دا دروغ خوزکم دی چی تمامی دنیا تا پتا دا اور دا شیعگانو کتابونو ہم لکلی دی چی کربلا یو دا سے زیو چی حاغزے کی یو زمک دلگا ہوندے ہو کندلے نالتا با اوبر آوتا دا شیعگانو معتبر کتاب منتہا الاعمال جلد 1 صفحہ نمبر 309 کی لکھی لی کہ 10ویں محرم کو حضرت حسین نے 30 سواروں اور 20 پیادوں کو بھیجا تو وہ پانی کی چند مشکیں بھر کر لائے. چنانچہ آپ نے وضو فرمایا اور لوگوں سے کہا وضو اور غسل کر لو. نو سنگا وہ بپے بندے چٹولو غسلو نہ اکڑل دا خو بالکل بے بنیاد خبر دا اور بل آغاز ہے کہ وہ دمرا لگی ہوئی نہ دمرا نزدیوی چھ لگن دیو بیلچہ بے او آلان او براواتی دشیگانو پا کتابونو کی دا خبر استا. اور دا ملا باقر مجلسی جلاء العین کی لکلی کہ 7 محرم کو حضرت حسین کے ساتھیوں پر پانی کی تنگی ہوئی تو حضرت حسین بیلچہ لے کر خیمہ کے پیچھے گئے پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو ایک چشمہ میٹھے پانی کا بہنے لگا. سب نے پیا اور مشکیں بھر لی. صفا پکے آگلی دی چاغذے کہ یو بیلچہ والا نہ وہ پکے رہا ہوا تھے. اندارنگ بلدے کی لکھی 10 محرم کی شب حضرت حسین نے فرات سے پانی منگوایا اور ساتھیوں کو پلایا. دا ٹول دروغ دی کہ وہی کہ وہ بے پہ بند کرے اور لسرد وہ بنوے اور دفلانی وادو لاسنے سرو دا ٹول آگا خبری دی چی دا ہیت حقیقت نہ لری. مادر تاوی چی دا آگا
مقتل حسین پنم باندے ابو مخنف لوط بن یحییٰ یو کتاب لکھلے دے چاہا 100 کالا رستو تیر شوے دے اور دہاغ متعلق علماء لی کی علامہ ذہبی میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 19 کے لا یوسق به ترکہ ابو حاتم وغیرہ وہی آغا سکانا دے ابو حاتم وغیرہ پرخد وقال دار قطنی ضعیف وقال ابن معین لیس بشین وقال ابن عدی شعیل محترق صاحب اخبارهم چدا شیو او دہاغوی خبرون بے جوڑاول او چونکہ داغوی پود حب علی پا آڑ کے دغا سے خلق ننوتو دا وسنی شیعه کم دی عاجزان خود منی دا وجه زانونا پی وحی دی تا خو حقیقت لکت سنیانو تا ندے معلوم دا سی دی تا ندے معلوم اور آغا عبداللہ ابن سبا یہودی کیوں آغا اصل کی یہودیو دا غملگری یہودیانو دا ٹول کار یہودیانو کرے رے اور دا ہوئی پا شرارت باندے شرے رے اور دا واقعہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ مقتل حسین کی کلے رے طول تاریخونو پر پٹوستر کو دا غین راخستے رے لہذا مسلمانانو تا دا پکار دی چی اگوی دا دے واقع تحقیقو کی اور بغیر تحقیقا دا واقع و نمانی ابو مخنف لوط بن یحییٰ 170 کے وفات شوے نو دا دیر رستو تیر شوے دا تقریباً چی سمر خبری لکلی دی دا طولی دروغ لکلی دی دا واقع کربلا دا پارا پاخر کے زتاسو لگو سوک کتابونا خائم چاگا کتابونا سوک پڑاو چون انشاءاللہ دے واقع حقیقت نبا خبر یو حیات مجاہد دا رسالہ دا شرح حدیث مغفور یو واقع کربلا اور بغاوت اہل مدینہ اسلامک ریسرچ مشن جنگ کے لکلی شویدہ یو واقع کربلا اور اس کا پس منظر علامہ عطا اللہ بندیالوی سرگودوی یو رسالہ واقعہ کربلا کی کہانی مولانا عطا اللہ حنیف یو واقع کربلا اور اس کا پس منظر مولانا عتیق الرحمن سنبلی بن مولانا محمد منظور نعمانی اور یو واقع کربلا کی حقیقت مؤلفہ ابو معاویہ مولانا محمد ایاز اشاعتی نو دا کتابوں سے پڑھاؤ کئی انشاءاللہ تاسبانی با حقیقت واضح سی مسلمانان رونو دا قصاب پا دروغ شایع شویدہ دا من گڑتا پا دی کی نیس حقیقت نستا نو پاخر کی دعا کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیسٹ سیمینار دو پتہ یاد ساتے توحید اور سنت اسلامی کیسٹ ہاؤس دکیزہ خانے بازار شاتا کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 آواز حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب تصدیق آئل جائز دی او کنا او کدیادا نجائز دی ندا وڑا گناہ دا او کدا گناہ کبیرہ دا آیا دا صرف معصیت دے کنا اللہ جل جلالہ دیتا کفر یا شرک ویلے دے عزیزانو مسلمان دا مسلم ٹکے دا دے معنی دادا چھ غارے کی خودن کے مسلم آغچا توئی چھ آغا کے دا مادئی تسلیم کرنے والا دا اللہ حکم دا پیغمبر علیہ السلام فرمان فوراً تسلیم ان کی تا مسلمان ہوئی او کدا اللہ او دا رسول حکم سوک نہ تسلیمی نو بیا غطا دا علماء پا اصطلاح کی مسلمان نشویلے دا خدا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے چنن سبا مسلمانان الحمدللہ دا تعلیم درنا پا وجہ او دا مطالعے او دا خپل اسٹڈی پا بنیاد او لگ دگ بار گرزدلو او دا سفر پا وجہ یا تبلیغی جماعت سرا دا وابستہ کے دلو پا برکت مسلمانان الحمدللہ دا اللہ او دا رسول حکم تسلیمون کی دی اگر وہ جدا خبر دا کہ یو مسلمان تا دا دے متعلق پتہ نہیں یا آغا خبر نہیں کہ دا دے خبر متعلق زما دا اللہ او دا رسول اللہ سے حکم دے نو بیا دا نا خبرے پا وجہ مسلمان نا کتاہی کی
نو دے وجہ ما دا مناسب ہوگانلا چھ منگن پدے باندے بحثو کو چھ زمانگا آغا حقیقی اللہ چھ دا آغا دا ہرچا فریاد اوریدن کے او دا ہرچا دا زرد رازون خبردار او دا ہرچا مدد کے ان کے دے نو آغا حقیقی مشکل کشا آغا حقیقی حاجت روا دا آغا پر خودل آغن علاوہ بل یو انسان یو مخلوق یو دا اللہ بندہ یو اللہ تا محتاج ولی یا اللہ تا محتاج پیغمبر یا اللہ تا محتاج فرشتے یا اللہ تا محتاج کریانو تا آواز کول ایدا مناسب دی ما فوق الاسباب ایدا اسلام دے ایدا اللہ جل جلالہ سر وفاداری دا زکا دے مسئلے تا مسئلہ دا دعا وائی دعا یدعو دعاً پاربے کے ویلے کی گی پکارتا دا دعا شکم مسلمانان عام یادئی چونکہ دا انپڑا خلق خدا خیال دے کہ دعا بس دا مانزن رست دعا تا دعا وئی نا یواز دے تا دعا نوائی دعا ویلے کی گی پکارتا دعا یدعو دعا ان پکارنا دعا تا ہم دعا زکوائی کہ منگ پا دعا کی اللہ تا آواز کہو اے اللہ تو زمنگ حاجتنا پورا کا اے اللہ تو زمنگ دا زڑو رازون خبرداری زمنگ مصائب حل کا زمنگ مشکلات حل کا نو پا دعا کی چونکہ اللہ تا آواز کی گی نو زکا دیتا دعا وائی او دعا یا یدعو یا دعا اندا طول ہم معنی الفاظ دی دیتے ویلے کی گی سوال کرنا مدد طلب کرنا مفردات القرآن 309 نمبر صفحہ کی اور لغات القرآن دریم جلد صفحہ 11 و 12 کی علماء دا تحقیق کرے کہ دا طول ہم معنی الفاظ دی دا منتاسو تا معلوم اشوا چھ دعا ویلے کی گی را بلل ہوتا آواز کول ہوتا اور دام مسلمانانو تا معلوم دا چھ دعا بہترین عبادت دے بلکہ علماء لکھی کہ دعا دا تمام عبادت خلاصہ اور دا تمام عبادت نچوڑ دے دعا ندام دعا مراد نہ دے مانزن رسول اسم پورتا کی نا یعنی رب کو پکارنا تمام عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے رب کو پکارنا یعنی دعا تمام عبادات کا خلاصہ ہے مانا رہتا کہ رب کو پکارنا تمام عبادات کا خلاصہ ہے اسی لاسن پورتا کول اسی پخلے باندے وقت دا غیر اللہ نہ کولی تم دعا ہوئی خلق داخل میں لیسی کہ اے پیرا بابا را ورسے گا اے پیرا بابا زما مددو کا اے محمد زما مشکلات حل کا بریلیان بقاعدہ سے اشعار جڑ کری اگوی یا حبیب اللہ اسما قالنا یا نبی اللہ انظر حالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا بریلیان ہوئی یا حبیب اللہ انظر حالنا اید اللہ محبوبہ زمانگا حالات باندے نظروں کا یا نبی اللہ اسما قالنا اید اللہ رسولہ زمان خبر واورام اننی فی بحر غم اے پیغمبر آزد غمنو پا دریاب کی ڈوبی امام خذ یدی سہل لنا اشکالنا اے پیغمبر آزم اللہ سنی سا زمان مشکام نو پیغمبر تا آواز کئی نو دیتا ہم دعا وئی ہونا معنی دادا کہ اگر دعا کہ رب کو پکارنا ہو وہ تمام عبادات کا خلاصہ ہوا کرتا ہے بہرحال تمام عبادات و خلاصہ دعا دا چنانچہ حدیث مبازی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمان بن بشیر روایت فرمائے فرمائی الدعاء هو العبادہ وہی دعا چرے دا حقیقی عبادت دے
دا روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مشکات، اندارنگی کتاب الدعوات کے مستدرک پاول جد 491 نمبر صفحہ کی نقل کرے، فرمائی الدعاء هو العبادہ، دعا چلے ہم دگا عبادت دے. بلکہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، مستدرک کی روایت ہے پاول جلد 491 کے، افضل العبادت هو الدعاء، بہترین عبادت چلے آغا دعا دا، یعنی رب کو پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے. نشکل دعا بہترین عبادت ہے، ربنا غختل بہترین عبادت ہے. نکسوک دا رب پا مقابلہ کی مخلوق تا آواز کی، دا رب پا مقابلہ کی یو بزرگ، یو ولی، یو فرشتی، یا عزیر علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز کی، نو قرآن کریم دا آغی متعلق سوائی سورہ حجرات کے 4 نمبر آیت تے اللہ فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ ینادونکا جو تجھے پکارا کرتے ہیں من وراء الحجرات، دیوالن نہ اخوا، کوٹو نہ اخوا. اللہ فرمائی اکثرهم لا یعقلون، دیر خلق دینا نا عقل دی، بے عقل دینا پویری. اللہ فرمائی کہ سوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آواز کئی، بنو تمیم والا بندہ چان راغلی ہو، مفسرین لکی پیغمبر علیہ السلام دن کٹک دا غرمے و دو ندید دیوار نہ بار آواز کولو، یا محمد یا محمد اخرج الینا، آواز نے کول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. اللہ آیت راولے گچین الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ فرمائی کہ دیر خلق کہ تا دیوار نہ اخوانا ناری وہی دا دیر بے عقل خلق بھی دیوار نہ اخوا در تناری وہی. پیغمبر علیہ السلام جو اندیر اگا وقت کی دا آیت را نزل دو، پیغمبر علیہ السلام وفات شوے نو، پیغمبر علیہ السلام جو اندیر صرف دا اگا خلقو او دا پیغمبر پا مابین کی یو دیوار دے، اغم دا کجورو پتکو نا جوڑ شوے دے، سیمتو دیوار نہ ورطا خلق آواز کئی. اللہ فرمائی کہ تالا سوک دیوار نا اخوا ناری وئی نو دا کم اقل دے، اور کہ کم سڑے ورطا دا زرگونو ملو لرین ناری وئی. پیغمبر علیہ السلام تا وفات نباد آغا مدینہ منورہ کے دے، بل سڑے پاکستان یا ہندوستان یا افغانستان کے دے، آغا دا زرگونو ملو لرین ورطا یا محمد وائی. نو قرآن بدا آغا متعلق سوائی چانیز دی یو دیوار والا انسان تا. اللہ فرمائی اکثرهم لا یعقلون. وی بالآخر چرتب چتلو یا شام یا بل طرف تا تجارت دا پارام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہمزان سر بوتلو 10 سال پا عمر کے پیغمبر علیہ السلام دا بیزو سراول شروع کرل دائیوہ بہترین پیشوا دا زلالت کار نو کا کار دا زلالت وے مورخین بدا سے ذکر کرو سوا دا یو انگریز مصری مورخنا چاگہ دا سے وہ خبر کرے دا مرہید چا دانی ویلی دا بیزو یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. سورة الاحقاف کی 5 نمبر آیت تے اللہ فرمائی ومن اضلو سوک دے دیر لوئے گمراہ ممن دا آغا چانام. گورا بعض خلق وئی کہ دا خود فلانی سی پبارک راغلے. اللہ فرمائی یدعو من دون اللہ من لا یستجیب. اللہ من سے غیر استعمال کرے را زویل عقول الارازی زویل عقول دی نکتے بانے علماء پوئی گی. اللہ فرمائی سوک دے دیر لوئے گمراہ دہاگا چانا کیا ربنا علاوہ بل چالا آواز کئی
دا سے سوک دے لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ چاغا تر قیامت پورے دل جواب نشی ورکولے وهم عن دعائهم غافلون آغا قبرنو کے خلق دد آوازنو نا یکسر غافل دی پیغمبر علیہ السلام یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا قبرنو کے پراتدی آغوی تا زما استاد یا محمد یا علی ہیس پتن لگی تر قیامت پوری کتور تنارے وئی اللہ فرمائی تر قیامت باغا تعالی جواب درنکی وهم عن دعائهم غافلون